اوکې بله دا خور پښتنې وکړي باید دا پښتنې جواب ځکه کو چې اکثر افغانان سره دا پښتنې دقیقاً بله اول خو باید دا وایي چې د مسلمانانو خوندو په اړه باندې دغه حکم چې سوی د اسلامي حکم ده دا موږ له خپل خېټې نه ده کړی او د دې لپاره هم نه ده کړی چې موږ له ځان یو قانون راایستلی ځکه موږ مدون قانون چې موږ په لاس لیکلی نه لرو کوم قوانین چې عملي کېږي نن سبا دا ټول اسلامي فقه ده د اسلام د احکامو سره سم خبرې دي چې تطبیق کېږي نو مسلمان خور چې کله ځان ته مسلمان وایي لکه د خور چې ویلې عفت لري عزت لري موږ هم د دې د عفت په غم کې د دې د عزت په غم کې چې خدای نه خواسته د دې عفت په خطر کې ونه غورځي ډوډۍ به خدای پیدا کړي بله مسله د خور یاد کړي چې ګدایي کوي په سړکونو باندې د ګدایي لپاره موږ لارې جوړې کړې هغه په کابل کې اکثر ګران ټول سوي دي تماشاتو ته ولا سوي دي اکاونټونه ورته جوړ شي څوک ته محتاج برسي سوي ده او رسیدګي ورته سوي تر هدا ویلې په سیلابونو کې خوندې ډاکټران نه وي دا خبره غلطه ده په ټولو جنو کې سیلابونو راغلي موږ طبي ټیمونو کې د خوندو ټیمونه هم په پکتیکا ته مستولي خوسته مستولي دغه صحت موضوع دغه جلاده په کې موږ رسیدګي کړي او خوند جلا ټیمونه په جلا الوتکې تر رسول شوی دي او زنانو ته رسیدګي سوي ده افات سم نه دي چې خبري سره خځې نه وي یا وخت نه او بل موضوع دا ده چې د عام مؤسسې کومېدي په انجیوګانو چې کار کوي په هغو کې خزینه هغه کارونه نه کوي چې هغه د دوی اړتیا ده هغه د نارینه‌و کار کوي یا د کار کوي چې غوسر مختلط دي ادارې سره شریک دي او عفت نه مراعات کیږي هلته د خزینه‌و نه موږ راپورونه ترلاسه کړل د یو 15 میاشتې چې موږ دلته وو لنظیر موږ ټول بررسي کړل بیا علماء ته وړاندې کړ بیا هغه بندیز لازمي وبلل شو چې باید راسي د حکم د اسلامي چې خزینه چې خطر کې غورځي عفت عزت دا باید راوګرځول شي د کارون اسلامي حکومت واجبہ ده چې خلکو عزت مو ساتي د خلکو عفت مو ساتي د دې ترڅنګ چې ډوډۍ ورسي دایم واجبہ ده خو عفت ډیر مهم ده دا باید وسی او بل د خزو ته د رسیدګي یا د کار په برخه کې غوته رسیدګي یا د نیمه جامعه ستاسو ویلې دا باید په افغانستان کې دا اوس خزینه او ټول نارینه په خدمت کې بوخت ده اکثریت د سنل چې اکثریت د حالت کې مؤسسات کې یو برخه وړي کم برخه چې خاریاتو کې وسیدل او په مؤسساتو کې وي او د دې لپاره چې پاتې خوندې سي دا کار منسو د دې لپاره مامور کې ویل چې په دوايرو کې ماته دا معمول ده